یو کال تیر شو. ایا موږ دا فکر کله کړی چې په دې یو کال تېرېدو سره کوم تحولات زموږ ژوند کې راغل، کومې پېښې زموږ په ژوند کې وشوې؟ باید په دې باندې عمیق فکر وکړو. موږ ته لازمي ده چې دا فکر وکړو. یو څو مثاله به د دې یو کال تېرېدو تاسو ته درکړم چې کوم عبرتونه موږ دې نه اخیستی شو. په دې یو کال تېرېدو سره چې د ژوند 360 ورځې تېرې شوې، موږ یو کال مرګ ته نږدې شو. مرګ زموږ مخکې دی. کوم عمر چې الله پاک موږ ته په تقدیر کې لیکلی دی، هغې نه 360 ورځې یا 12 میاشتې کمې شوې. آیا موږ په دې فکر کله کړی چې په دې یو کال چې زموږ د عمر نه تېر شو، څومره نافرمانیانې موږ د الله کړي دي، څومره ګناهونه هم کړي دي، څومره مسلمانان موږ ځورولي دي، څومره زړونه موږ ازار کړي دي. په دې یو کال تېرېدو سره څومره بغاوت موږ کړی دی. په دې باید موږ فکر وکړو. نوی کال پیل شو، باید په دې موږ فکر وکړو چې نوي کال کې کوم کارونه ماته لازمي دي زه باید وکړم، کوم نافرمانیان چې ما په تېر کال کې کړي دي، په دې نوي کال کې باید موږ توبه وباسو الله ته. هر حال کې باید توبه وباسو، په هره لحظه کې. مګر د ژوند یو لوی شمسي نظام تبدیل شو، یو کال د عمر کم شو. باید په دې نوي ژوند کې چې زموږ د شمسي نظام نوی پړاو شروع شو، دې کې باید دا فکر وکړو چې آینده ما نه داسې ګناهونه ونه شي چې هغه د الله نافرماني وي. الله په دې کال کې ناراضه نه کړو. په دې کال کې موږ الله نه معافي د تېر کال وغواړو. دا فکر موږ ته ډېر ضروري دی. د ژوند یوه لویه مرحله خلاصه شوه، یوه نوې مرحله بېرته د کال په تېرېدو سره شروع شوه. دې کې باید موږ یو ځان سره یو پلان جوړ کړو چې په دې کال کې زه باید هېڅکله نافرماني د الله ونه کړم. کوم نافرمانیان چې ما نه شوي دي، هغې بخښنه الله نه وغواړو. آینده قدم چې ږدو په ډېر احتیاط کېدو. خدای نخواسته کیدای شي په دې کال کې زموږ مرګ وي، کیدای شي په دې میاشت کې زموږ مرګ وي، کیدای شي 2 میاشتې بعد زموږ مرګ وي. چاته معلومات دی؟ هېڅ چاته نه دی. مګر یو کال تېر شو، موږ پکې ژوندي وو. دې راتلونکي کال ته چاته معلومات شته دی؟ څوک ژوندي څوک مړه. الله ته باید توجه وکړو. داسې اعمال ترسره نه کړو چې د هغه د الله نافرمانۍ سبب وګرځي. د کال تېرېدو نه لوی لوی عبرتونه دي چې څوک یې واخلي. موږ باید ډېره توجه وکړو آینده کال ته چې داسې کارونه وکړو چې د الله د خوشحالۍ سبب وګرځي. کیدای شي په دې کې زموږ مرګ